فاصطفاك عبيرا وغدا الليل من سناك. کچیر ښځه او نارینه دواړه د الله څخه وبېرېږي بیا به د دې ډېره ښه زندګي وي. مولانا شبیر احمد عثماني صاحب وایي د دنیا جنت چې دی هغه ښه ښځه ده. په دنیا کې څوک غواړي چې هغه د جنت زندگی وکړي هغه دا دی چې ښه صالحه ښځه وي. د دې په مابینځ کې داسې یو قرابت دی د خاوند او د ښځې په مابینځ کې چې هغه مابینځ ته نه پولیس راتللی سي نه یو قاضي راتللی سي. که چیرې نارینه وهلو ټکول کوي هم زندگی خرابه ده او که چیرې ښځې بې ژبه کښلې وي هم زندگی خرابه. که چیرې دواړه د الله څخه وبېرېږي نو بیا به د دې په مابین کې ډېره ښه زندگی وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د نیکبخته سړي یوه علامه دا ده چې الله پاک صالحه ښځه ورکړي. صالحه ښځه هغه وخت جوړیږي چې د الله په احکامو باندې خبره وي او د الله څخه بیریږي. وغدا الليل من سناك منيرا وكأني أرى النسائم رقات وغدت من شدة